أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمنت بالله صدق الله العظيم. دا مختصر الوقایع وینا په داسې طریقه باندې کوو لکه نوم چې مختصر الوقایع ده، په دغسې مختصره طریقه باندې وایو د هغه طالبانو دپاره چې هغه ابتدایي طالبان وي، یعنی ابتدا د سبقانو یې وي، ځکه چې د دوی ذهن دومره پراخ نه وي چې پراخې مسائلې پراخه وینا د دوی په ذهن کې کښېني. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم شروع کوم الله په نامه د خدای الرحمن چې دی مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمانانو و کافرانو، یا الرحمن چې دی مهربانه دی په دې دنیا کې پر ټولو مخلوقاتو باندې چې الله جل جلاله ټولو ته ژوند ورکړی دی، الله جل جلاله ټولو ته مځکه غوړولې ده، الله جل جلاله پر ټولو باندې یو لمر راخېږي، الله جل جلاله ټولو ته په یوه هوا کې زندګي ورکړې ده. الرحیم چې دی مهربانه دی په آخرت کې پر مسلمانانو نه پر کافرانو. الله جل جلاله پر مسلمانانو باندې په ورځ د قیامت باندې مهربانه دی، الله تعالی جنت ورکوي او کافرانو ته الله جل جلاله جنت نه ورکوي. یا الرحمن الله جل جلاله مهربانه دی پر خپلو بندگانو باندې چې ګناه وکړي، پر هغه ګناه باندې توبه ورته وکاږي، الله جل جلاله یې بیرته توبه قبول کړي، هغه ګناه ور وبخښي. الرحیم چې دی مهربانه دی الله جل جلاله په آخرت کې پر هغه مسلمانانو باندې چې دوی و الله ته توبه کښلې ده، د ګناهو معافیه په دنیا کې غوښتې ده، الله جل جلاله په آخرت کې جنت ورکوي او د هغه نیکو اعمالو بدل نعمتونه الله تعالی ورکوي. الحمد ټوله ثنا او صفت چې دی لله خاص خدای لره دی، رافعی چې دی پورته کوونکی دی، اعلامې د علامتو، اعلامې د بیرغو، الشریعتی د شریعت، الغرائي چې روښانه دی، یعنی روښانه بیرغونه د شریعت الله تعالی پورته کوونکی د هغو دی، د شریعت پورته کوونکی دی الله جل جلاله. جاعلها ګرځونکی دی د شریعت، شجرتن یو درخته، اصلها بیخ د دا درخت چې دی ثابت مضبوط دی، ټینګ دی، کلک دی، یعنی یو درخت چې شول کیږي د هغې چې بیخ ټینګ وي، مضبوط وي، کلک وي، نو د هغه بیا بر شاخونه دا بیا ډېر ښه برابر راځي، ښه ښایسته راځي. و فرعها او فرع چې د دغه شریعت فی السماء په اسمان کې ده، بیخ یې ټینګ مضبوطه په مځکه کې دی او فرع چې دغه په اسمان کې ده، یعنی بیخ څخه مراد قرآن او حدیث دی او د فرع څخه مراد شریعت دی، دغه فقه حنفي ده، نو د قرآن او حدیث څخه دغه فقه حنفي جلا نه ده. دا یو. والصلاة نزول د رحمت دی وي، نزول د رحمت دی وي علی رسوله پر رسول د خدای. والصلاة نزول د رحمت دی وي علی رسوله پر رسول د خدای، محمدin چې نوم یې محمد دی، پر دغه رسول د الله تعالی دی صلوات و سلام وي. افضل الرسول چې دی بهتره د رسولانو دی، والانبیاء او د نبیانو دی، در رسولانو هم بهتره دی، در انبیاو هم بهتره دی، دغه محمد علیه الصلاة والسلام باندې دی صلوات و سلام وي. وعلى آله او پر آل د دې صلوات و سلام وي. آل پر دوه قسمه باندې دی، یو نسبی دی یو حسبی دی. نسبی هغه دی چې د اولاده ده، حسبی هغه دی چې د پر لارو طریقه باندې روان وي، مسلمانان وي. دا ټول مسلمانان در ورځې در قیامت پورې چې دي دا په حسبی آل کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام داخل دي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کل تقی و نقی فهو آلی، هر پرهیزګاره پرهیز کوونکی چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دا زما آل دی، نو دغه ټول مؤمنان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په آل کې داخل دي. و اصحابه او پر یارانو د صلوات و سلام. اصحاب څخه مراد هغه کسان دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یاران، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلسیان او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقاتونه سوي په حال د اسلام کې، بیا ورسته پر دغه اسلام باندې هم دی وفات سوي وي او مړه وي، دغه ته اصحاب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل کیږي.
پر دې د صلوات والسلام نجومي چې دوی ستوري دي دغه صحابه اقتداء د پیشوایی والاهتداء او د هدایت پیدا کولو. ګوره په اسمان کې چې دا ستوري دي دغه ستوري چې یو پلا یو څوک وپیژني چې دا ستوري پر دا ځای دي دا ستوري پر دا ځای دي بیا ډیر خلک په خوا به پر دغه ستورو باندې یو ځای لتلل لار به پر دا ستورو پیدا کول. نو ستوري صحابه یو پلا په موږ باندې وپیژندل. اوس نو دغه صحابه چې دي دا د هدایت پیدا کولو یو لار و طریقه ده، یعنی په ستورو باندې یاد کله نو دغه چې دی هدایت ته سړی رسیږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه وروسته دستي صحابه کرام دي، د صحابه څخه وروسته دستي امامان دي، زموږ مذهبونه جوړ شوي دي، زموږ مذهب د دغه ځای څخه را شروع دي. امنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.